د ډیوال لرنینګ اکیډمۍ قدرمنو دوستانو شاګردانو سلامونه مې ومنئ. د نن ورځې په درس کې د انګریزي ژبې د کورس پرانیسته کوو چې به پکې د ریډینګ، رایټینګ، سپیکینګ او لیسنینګ څلور واړه اړخونه په تفصیل سره وایو. هیله لرو باید چې تاسو چینل سبسکرایب کړئ او د دې موقع نه فایده واخلئ. دوستانو په نړۍ کې درې قسمه ژبې ویلی کېږي چې ورته مقامي یا علاقایي ژبه، قومي او بین الاقوامي ژبې ویلی کېږي. په ګرده نړۍ کې د 7,000 نه زیات مقامي یا علاقایي ژبې ویلی کېږي چې پکې ښاریان او کلیوال خلک د یو بل سره رابطه او تماس نیسي. همدغه شان د قومي ژبو تعداد هم د 200 نه سوا دی چې د ملک په سطحه ویلی کېږي. چې کله د ملک د بېلابېلو سیمو خلک رایوځای کېږي نو په قومي ژبه کې خبرې اترې کوي. لکه د مثال په توګه د پاکستان قومي ژبه اردو ده، نو چې کله پنجابیان، سندیان، بلوچیان او پښتانه رایوځای کېږي نو په قومي ژبه اردو کې رابطه کوي. همدغه شان بین الاقوامي ژبه چې ورته انګریزي ویلی کېږي د نړۍ په سطحه ویلی کېږي چې کله د نړۍ د بېلابېلو ملکونو خلک رایوځای کېږي نو په بین الاقوامي ژبه انګریزي کې خبرې اترې کوي. لکه د مثال په توګه د حج په موقع د بېلابېلو ملکونو نه راغلي خلک چې کله د یو بل سره خبرې اترې کوي نو په بین الاقوامي ژبه انګریزي کې کوي. انګریزي ژبه ولې مهمه ده؟ که په دغه اړخ موږ خبره کوو نو ویډیو به وخت ونیسي. دوستانو، هر یوه ژبه د حروفو نه جوړه ده، لکه څنګه چې د پښتو، اردو، فارسي ژبه د الف با تا ث نه جوړه ده، همدغه شان د انګریزي ژبه د حروفو A B C نه جوړه ده. دوستانو، دلته یو خبره ډېره ضروري ده چې ABC زموږ سره ځان له یو لیټر دی. بیا دغه لیټر مجموعي ته موږ الفابېټ وایو. ځان له یو لیټر ته موږ الفابېټ نشو ویلی. لکه A زموږ سره ځان له یو لیټر دی، B ځان له لیټر دی، دغه شان C ځان له لیټر دی او هر یو سمبل زموږ سره ځان له یو لیټر دی. بیا دغه لیټر مجموعي ته موږ الفابېټ وایو. دا زموږ سره الفابېټ دی. دغه لیټر یا حروف رایوځای کېږي الفاظ جوړوي او بیا دغه الفاظ رایوځای کېږي جملې جوړوي او دغه جملې رایوځای کېږي یوه ژبه جوړوي. لکه د مثال په توګه د انګریزي حروفو ABC رایوځای کېږي الفاظ جوړوي. لکه دلته نه زه یو مثال راخلم S C H ډبل او او L. نو دا زموږ سره یو لفظ جوړوي سکول. همدغه شان GO زموږ سره بل یو لفظ جوړوي ګو. I زموږ سره بل یو لفظ دی او ټو زموږ سره بل یو لفظ دی. دغه حروف رایوځای شوي او دغه الفاظ یې جوړ کړي دي، خو دا الفاظ بې ترتیبه دي. دې الفاظو ته چې کله موږ ترتیب ورکړو دا زموږ سره بیا جمله جوړوي، یو معنا موږ ته راکوي. لکه د مثال په توګه دا زه په ترتیب کې لیکم I go to. school. دا زموږ سره یو جمله شوه چې موږ ته یو کمپلیټ مینینګ راکوي. اوس د الفاظو دغه ترتیب ته موږ په انګریزۍ کې ګرامر وایو. د الفاظو ترتیب ته په انګریزي ژبه کې ګرامر ویل کېږي. د ګرامر تعریف موږ داسې کوو چې grammar is the system of rule that governs how words are combined to form sentences and convey meaning in a particular language. دا زموږ سره یو جمله ده. په دې جمله کې زموږ سره دا الفاظ دي school, to, go, I. مختلف الفاظ دي. او دې الفاظو ته موږ ځان له نومونه ورکړي دي. په جمله کې هر هغه لفظ چې د هغه نه د یو ځي یا د چا نوم ظاهرېږي هغه ته موږ ناون وایو. لکه سکول. سکول زموږ سره داسې لفظ دی چې دغه نه د یو بلډینګ نوم ظاهرېږي او دې ته موږ ناون وایو. بل په جمله کې داسې الفاظ چې د هغه نه یو کار کول ظاهرېږي لکه ګو تللو ته وایي، چلنه. نو دغه شانته لفظ ته موږ وړ وایو.
اوس د الفاظو چې کوم نمونه مو ورکړي دي لکه ناون او ورب چې ما ولیکو دې ته موږ په انګریزي کې پارټ اف سپیچ وایو. د پارټ اف سپیچ تعداد زموږ سره اته دي چې موږ ورته ناون، پروناون، ورب، adjective, adverb, preposition, conjunction او interjection وایو. د نن ورځې لپاره همدومره کافي ده. په روان ویډیو کې به موږ پارټ اف سپیچ وایو چې ناون څه ته وایي، پروناون څه ته وایي، ورب، adjective, adverb, preposition, conjunction او interjection څه ته وایي. بیا د دې نه پس به موږ په ټینسز باندې خبره کوو، ټینسز به کوو په ډیټیل باندې. بیا پیسیو او انیکټیو وایس، دغه شان ډایرکټ اینډ ډایرکټ، او بیا فګر اف سپیچ به وایو. بیا په مزه مزه به ایډوانس ګرامر طرف ته موو کوو. تھینک یو ویری مچ. ډیوا لرنینګ اکیډمي د انټرنیټ په پاڼه د پښتو ژبې د ټولو نه لویه اکیډمي ده چېرته چې تاسو ته پري کورسونه میلاویږي لکه هر یو د کمپیوټر، انګلیش، ساینس او ټیکنالوژي کورسونه. همدا اوس چینل سبسکرایب کړئ او په پښتو ژبه کې زده کړې ترلاسه کړئ.